حنفي صاحب د تیکه د کوم ځای تولید ده او کیسه یې وکړه. دا مو ولې الحمد د خپل وطن او په زمین کې د ریاست نساجي پل خمري تیکه ده او دا هغه زاړه ماشینري و چې په خپل وخت کې خرڅ شوي او استهلاک ته سپارل شوي و. ولې الحمد د مشرانو او د مسؤلینو او دلته د کارګرو په ډېر زیار ایستلو سره دا ماشینري دلته ورسول چې هم دلته هم خپله تیکه تولید کړو او دلته الحمدلله خپله رنګ کړو. دا تیکه دلته په د نساجي په ریاست کې دلته هم تولید شوې ده او هم دلته رنګ شوې ده او دا تیکه چې موږ تاسو وینو تقریبا 1 متر بر ده سره. پخوا دا ماشینري هم تقریبا د 80 سانتي په شاوخوا باندې بر و. د خپل یو مشکل سره موږ نهایتا 80 سانتي ماشینري هم 1 متر ته سره برداره کړل او دغه هم د اوړي تیکه ده او په زمین کې کوم دغه تیکه چې تاسو وینئ دا بیا هم هغه ماشینري ده چې موږ تاسو مخکې توضیح درکړه چې 80 سانتي یا 70 سانتي برو سره دا مو 2 ماشینان سره یو کړل. نو د 2 ماشینان سره یو کړل یو ماشین ته جوړ کړي تیکې بر هم 1 متر 60 سانتي سره رسولی. دا تیکه اوس 1 متر 60 سانتي ده تقریبا د مني د وخت اغوستلو تیکه ده سره او رنګ هم د پولیسي تیکې رنګ ده چې عادي خلک هم استفاده ترې کولی شي او که چېرې پولیسان هم وغواړي د هغوی د یونیفورم مطابق او رنګ مطابق تیکه ده. حنفي صاحب بغلان خلک دې ګوري ته به څه اطمینان ورکړې څه وخت به یو بغلانی وکولی شي دا تیکې نه خپله کالي جوړ کړي یعنې څه وخت به دا تیکه بازار ته وځي له خیره؟ الحمدلله چې تر اوسه په دې وتوانېدلو چې تیکه هم تولید کړله او د ماشیني تعداد هم تقریبا د 200 په شاوخوا 300 په شاوخوا ماشینري موږ دې ته اماده کړې چې دې تولید وکړو. څه ناڅه وخت به غواړي خو کوم شی چې موږ تاسو اوس وینو دا او موږ تاسو وطنداران یې ویني سره په ډېر لږ وخت کې به انشاءالله د دې شاهدانه چې هر سړی که دا تقاضا ولري دا کالي به اغوستی وسي.